بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د زړه ساتنه او د زړه پالنه. قدرمنو اوریدونکو، ډیر داسې ښایسته اعمال شته چې د هغو په واسطه او د هغو په وسیله موږ او تاسو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه کولی شو. په هغو نیکو اعمالو او ښایسته کارونو کې یو اخلاص دی. څوک چې اخلاص ولري، څوک چې صداقت ولري، کارونه د الله رب العزت د رضا لپاره اوسي، هغه د خپل د زړه ساتنه او پالنه کړې. هغه کسان چې نوی یې د دین او دینداري مسئولیت په غاړه اخیستی، هغوی ښایي د اخلاص په معنا سم پوه نشي. خو د اخلاص په اړه خبرې د هغه چا لپاره ډیرې ګټورې دي چې د الله په عبادت کې وخت تیر کړی وي. د هغه چا لپاره ډیرې ګټورې دي چې د الله رب العزت سره رابطه ولري او د رب العزت د عبادت خوند یې څکلی وي، د الله په لور روان وي او له شیطان سره په جګړه کې وي. دې لپاره د اخلاص خبرې ډیرې مهمې دي. اخلاص څه ته وایي؟ په ژوند کې له هرې خبرې، کړنې او ژوند څخه یوازې او یوازې د الله رضا او خوښي ترلاسه کول، دې ته اخلاص وایي. نو که تاسو عبادت کوئ قدرمنو اوریدونکو، ستاسو هدف باید یوازې د الله رضا وي. یا د دین کم بل کار کوئ، د دعوت او د بلنې کار کوئ، ستاسو هدف باید یوازې د الله رب العزت رضا وي، تر څو ستاسو د زړونو پالنه او ستاسو د زړونو ساتنه وشي. الله رب العزت په خپل کلام کې د اخلاص په اړه فرمایي: وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. الله رب العزت فرمایي او هغو ته پرته له دې بل هیڅ حکم ورکړی شوی نه و چې د الله بندگی وکړي، خپل دین د هغه لپاره خالص ګرځولو سره خپله لار او لوری وبولي. یعنی تاسو ته امر شوی چې تاسو په اخلاص او یکتا پرستی سره د هغه خدای عبادت وکړئ چې هغه د دین خاوند دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة زمر کې فرمایي: قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. ای پیغمبره، دوی ته ووایه ما ته امر شوی دی چې د الله لپاره د دین په خالصولو سره د هغه بندگی وکړم. همدارنګه الله رب العزت فرمایي: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین الله لله دین الخالص. ای محمده، موږ دغه کتاب تا ته په حق نازل کړی دی، له دې کبله ته د هماغه الله بندگی وکړه، د هماغه لپاره د دین په خالصولو سره. خبردار، خالص دین د الله حق دی، د بل چا حق نه دی. د قرآن کریم دغې سپېڅلې او څرګندې وینا ته ځیر شي. که خالص دین او مخلصانه عبادت د خدای لپاره نه وي، نو د چا لپاره وي؟ الله فرمایي: الله لله دین الخالص. خو د خپلو پیغمبرانو په ثنا او ستاینه کې د الله رب العزت دغې وینا ته ځیر شئ چې الله فرمایي: انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. موږ هغوی د یو خالص صفت پر اساس غوره کړي وو او هغه د آخرت یاد و. کله چې الله رب العزت له فحشا څخه د حضرت یوسف علیه السلام کیسه بیانوي،
نو هلته په څرګنده توګه ښکاري چې له فحشا څخه د یوسف علیه السلام د خلاصون یوازینی لامل د هغه اخلاص او پاکی ده. الله رب العزت فرمایي ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. الله رب العزت فرمایي هغه ښځه د هغه خواته ورمخکې شوه او یوسف علیه الصلاة والسلام به هم د هغې لورې ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب برهان یې نه وای لیدلی. داسې وشول تر څو موږ له هغه نه بدي او بېحیایي لرې کړو. په حقیقت کې یوسف علیه الصلاة والسلام زموږ له غوره کړي شوو بندګانو څخه و. قدرمنو اوریدونکو، که یوسف علیه الصلاة والسلام مخلص نه وای نو له فحشا څخه یې ځان نشو ژغورلی، ځکه یوسف علیه الصلاة والسلام مخلص و او په خپل اخلاص سره د خپل زړه ساتنه او پالنه کړې وه، نو فحشا ته کله هم نه نږدې کېده. په دې توګه قدرمنو اوریدونکو، هغه ځوانان چې وایي شپه او ورځ له فتنو او ازمیښتونو سره لاس او ګریوان دي، شپه او ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې د فحشا او منکراتو ته یې اړباسي او بالاخره په یو ناوړه او نامناسب ځای کې په دنده بوخت وي، هغوی باید له یوسف علیه الصلاة والسلام نه زده کړه وکړي. موږ دغه کسانو ته سپارښتنه کوو چې د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام نه دې زده کړي او خپل زړونه دې صرف د خدای لپاره پاک کړي، د خدای لپاره دې ژوند وکړي. که دا کار وکړه نو له شک پرته چې الله به یې همغسې وژغوري لکه چې یوسف علیه الصلاة والسلام الله ژغورلی و. یوسف علیه السلام د الله په عبادت سره، د الله په طاعت سره او په هغو کې په اخلاص سره د خپل زړه ساتنه او پالنه کړې وه، نو الله د فحشا نه وساته. الله رب العزت فرمایي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. داسې وشول چې موږ له هغه نه بدي او بېحیایي لرې کړو. په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړې شوو بندګانو څخه و. راځئ قدرمنو اوریدونکو، ځوانانو ورونو او خویندو، چې د خپلو زړونو پالنه او ساتنه د الله په عبادت او په اخلاص سره وکړو، تر څو الله رب العزت زموږ په اخلاص سره موږ د منکراتو، د فجایعو او د فسادونو نه وژغوري. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام هم د اخلاص په مټو وکړی شول چې خدای ته نږدې شي او لومړی مقام خپل کړي. الله رب العزت په اړه فرمایي واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا وکان رسولا نبیا. او په دې کتاب کې د موسی علیه السلام یادونه وکړه، یعنی په قرآن کې د موسی علیه السلام یادونه وکړه. هغه د خدای یوه غوره کړی شوی شخص او پیغمبر و. ډیره حیرانونکې خبره خو دا ده چې ابلیس د الله تعالی له مخلصو بندگانو پرته په ټولو انسانانو کې نفوذ لري. ابلیس او شیطان هیڅ کله نشي کولی چې د الله مخلصو بندگانو ته نږدې شي. شیطان چې څه زړه وغواړي له موږ سره کوي، خو په موږ کې یوازې له هغو خلکو سره کولی شي چې هغه الله ته مخلص نه وي. هغه بندگان چې الله ته مخلص دي، شیطان ورنږدې کیدلی هم نشي. تاسو ګورئ الله رب العزت په سورة الصاد کې فرمایي قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. کله چې الله رب العزت شیطان له جنته وویسته، نو هغه ویل ای زما پروردګاره چې دا خبره ده، نو بیا ماته تر هغه وخته پورې مهلت راکړه چې دوی دویم ځل لپاره ته ژوندي کوې، تر هغه وخته پورې ماته مهلت راکړه. الله وفرمیل ښه ده، تا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې نیټه ماته معلومه ده. شیطان وویل ستا پر عزت قسم، زه به هغوی ټول ګمراه کړم پرته ستا له هغو بندګانو څخه چې تا هغوی د دوی له جملې څخه غوره کړي دي چې هغه مخلصین دي.
ابلیس پخپله اعتراف کوي، ابلیس پخپله اقرار کوي چې له یوې ډلې پرته به ټولو خلکو ته دوکه ورکوي او هغه ډله چې دوکه نشي ورکولی هغه مخلص بندگان دي. نو له خپل رب سره د هر بنده د اخلاص په اندازه به شیطان له بنده نه لرې وي. د اخلاص په اندازه به د بنده له وسوسې او اندېښنو څخه عاجز او ناتوانه وي. که موږ او تاسو اخلاص وکړو، د خپلو زړونو پالنه او ساتنه په عبادات او په اخلاص سره وکړو، شیطان به موږ نه لرې شي، الله ته به نږدې شو. هر څومره چې یو بنده خپل خدای ته نږدې کیږي، شیطان ترې لرې کیږي. هر څومره چې بنده له خپل خدای سره اخلاص کوي، په هماغه اندازه شیطان له بېلارې کولو څخه ناتوانه کیږي. ځکه له الله سره د نږدېوالي او اخلاص په صورت کې شیطان دا جرأت نشي کولی چې سړي ته نږدې شي. همداراز قدرمنو اوریدونکو، د هیڅ منافق توبه تر هغه وخته پورې نه صحیح کیږي چې په خپله توبه کې اخلاص ونه کړي. الله رب العزت فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا إلى الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندینۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی نه مومې. البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله د هدایت لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي. بنده به هغه وخت د مؤمنانو په قطار کې دریږي چې خپل دین یوازې د الله لپاره خاص کړي، چې خپل دین او عبادت د الله لپاره خاص نه کړي، هغه د مؤمنانو په قطار کې نشي درېدلی. همداشان قدرمنو اوریدونکو، کله چې انسان حج او عمره کوي نو نیم مناسک په لبیک لبیک ویلو سره ادا کوي، ځکه هغوی په دې کلمو سره چې لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک، په دې کلمو باندې د خپل اخلاص بیانوي. د حج او عمرې یو تر ټولو ستر هدف له الله رب العزت سره اخلاص کول دی. نو راځئ چې په خپلو عملونو کې اخلاص ته ځای ورکړو تر څو د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړی شو او زموږ رب زموږ نه راضي شي او د نورو منکراتو او فجایو نه موږ وژغوري. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. نازولی هاشمی نبی سلطان دی، اسمانو تجل المطر لا مکان دی، نازولی هاشمی نبی سلطان دی، نازولی هاشمی نبی سلطان دی. رب ستایلی په یاسین و په طه، قدرمند د مخلوقاتو د مولا. رب ستایلی په یاسین و په طه، اسمانو ته جمیل مطر لا مکان دی، نازولی هاشمی نبی سلطان دی، اسمانو تجوی المطر لا مکان دی، نازولی هاشمی نبی سلطان دی، نازولی هاشمی نبی سلطان دی. وعالم انسانیت لر رهبر وټولې د انس جز پیغمبر، انبیاءو کی معلوم بلند شان دی، نازولی هاشمی نبی سلطان دی، اسمانو تجلی المطر لا مکان دی، نازولی هاشمی نبی سلطان. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ.
د قرآن کریم تر ټولو ستر سورت چې د قرآن کریم له ثلث او دریم حصې سره برابر دی د اخلاص په نامه یادیږي. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دې صورت ته ځکه د اخلاص صورت وایي چې په دې صورت کې د اخلاص ډیر ستر مفهوم پروت دی. که څوک د دغه صورت په پوره مفهوم باندې ځان وپوهوي نو له هغه نه به مخلص انسان جوړ شي. موږ او تاسو چې وایو الله احد نو د خپل ژوند ټولې چارې موخې او نیتونه یوازې د یو خدای لپاره ترسره کوو. نو کله چې الله الصمد وایو نو صمد هغه یگانه ذات دی چې د سختیو او ستونزو پر وخت ورته پناه وړل کیږي او موږ هم دغه ذات ته پناه وړو. نو که د چا په زړه کې د قل هو الله احد مفهوم کیناست نو هغه به مخلص انسان وي. له همدې امله ورته د اخلاص صورت وایي چې د قرآن کریم له یو په درېیمې برخې سره برابر او تر ټولو عظیم صورت دی. تاسو به لیدلي چې مؤمنان نورو ته د ډوډۍ په ورکولو کې څه وایي؟ الله فرمایي ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا. او د الله په مینه کې مسکین او یتیم او بندي ته خواړه ورکوي. او بیا ورته دا وایي چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. موږ تاسو ته یوازې د الله په خاطر خواړه درکوو. موږ له تاسو څخه نه کومه بدله غواړو او نه هم شکریه. له موږ سره خو له خپل رب څخه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډیره اوږده ورځ به وي. نو ای ورونو راځئ اخلاص وکړئ. عملونه هم د الله لپاره وکړئ چې د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړئ شو. یو تن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او وی ویلې یا رسول الله د هغه چا په اړه څه نظر لري چې جنگ ته ولاړ شي او هلته د میړانې او نرولي په نوم د مشهوره کېدو لپاره هڅې وکړي، یعنې د نوم لپاره وجنګیږي؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه ته به هیڅ ګټه هم ونه رسي. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځواب ورک نو هغه سړي بیا ویل یا رسول الله زما په اړه د نظر څه دی؟ که زه جنگ ته ولاړ شم هم جهاد وکړم او هم نوم وګټم؟ محمد رسول الله وفرمایل هیڅ ګټه به درته ونه کړي او هیڅ اجر به در ونه رسیږي. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. الله یوازې هغه کارونه قبلوي چې خالص هغه لروي او د هغه د رضایت لپاره وي. همدارنګه الله فرمایي فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالح ولا یشرک بعبادة ربه احدا. نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګي کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي. د عملونو قبلیدل دوه شرطونه لري. دغه دوه شرطونه چې په هر عمل کې پوره کړي نو د عمل د قبلیدلو چانس ورباندې پوره کیږي. اول دا چې کار باید سم کار وي. د کار د سموالي نه مقصد دا دی چې د محمد رسول الله د سنتو سره برابر وي. فلیعمل عملا صالحا. دویم دا چې اخلاص باید پکې وي. الله وی ولا یشرک بعبادت ربه احدا، یعنی د خپل رب په عبادت کې هیڅوک شریک نه کړي. بیا امید شته چې الله رب العزت د دې عمل په خپل دربار کې قبول کړي. نو تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو که مونځ کوئ، زکات ورکوئ، حج کوئ، جهاد کوئ یا نور نیک عملونه کوئ، د ستاسو یوازینی هدف دی د الله رب العزت رضا وي چې د زړونو پالنه او ساتنه وشي. او د رب په عبادت کې څوک مه شریکوئ، نه پیر، نه ولی، نه قبر او نه زیارت. امید ده چې الله رب العزت ستاسو عبادت قبول کړي. اخلاص د الله او بنده ترمنځ یو راز دی چې د الله رب العزت پرته نور څوک نه پرې پوهیږي. او له همدې لارې موږ په خپلو منځونو کې سیالي کوو. څوک څه پوهیږي؟
هغه څوک چې تاسو ته دا خپرونې وړاندې کوي هغه ته تر ټولو لږ ثواب په برخه شي، ځکه چې اخلاص به کم وي. او یو بل څوک چې دغه خپرونې ډیر په مینې او په اخلاص سره اوري او د اوریدلو په مهال داسې دعا وکړي چې ای زما پروردګاره، د دې خپرونو په اوریدلو کې زما یوازینی هدف ستا رضا ده او ترې یاد کړم، نو دې کس ته به الله رب العزت تر ټولو ډیر ثواب ورکوي. الله رب العزت به یې نیکي 700 او د هغو څو برابرو ته ورسوي، ان تر دې چې په رښتې به د اجر او ثواب لیکلو لپاره حد نشي ټاکلی. دغه وخت الله رب العزت چې څنګه وغواړي هغسې د خپل بنده د اخلاص اجر او ثواب ورکوي. نو راځئ قدرمنو اوریدونکو، خپل رب ته د تضرع او د عاجزي لاسونه لپه کړئ او خپل رب نه په خپلو عملونو کې اخلاص وغواړئ، صداقت وغواړئ. والله چې په کم عمل کې اخلاص وي هغه عمل الله رب العزت قبلوي. په کوم کار کې چې اخلاص وي هغه کار الله رب العزت ترسره کوي، چې هر کار وي. په کومې وینا کې چې اخلاص وي هغه تاثیر لري. په کومې وینا کې چې اخلاص وي هغه قابل د قبول وي. په کومې وینا کې چې صداقت وي د هغه اوریدونکی په خپل ژوند کې هغه عملي کوي. نو یا الله دا څه چې وایو د خپل رضا دپاره وګرځوئ. الله غیر د ستا د رضا نه بل هدف نه لرم. قدرمنو اوریدونکو، په اخلاص باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي، ځکه اخلاص د ژوند له ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره ده. اخلاص هغه یوازینۍ لار ده چې د دنیا له ستونزو او مشکلاتو څخه پرې خلاصی موندلی شو. که یو څوک غواړي چې د دنیا د مشکلاتو او د دنیا له ستونزو نه خلاص وي هغه د خپل عملونه ټول د پاک رب لپاره وګرځوي. په دې به د ده د زړه پالنه او د زړه ساتنه وشي، الله سره به ارتباط قایم شي، الله ته به نږدې شي، نو هغه رب به دا د ستونزو او د مشکلاتو نه ساتي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې رسول الله وفرمایل له پخوانیو خلکو څخه 3 کسان په لاره روان وو. په هغو باندې باران وریدلو پیل وکړه او هغوی 3 واړه یو غار ته ننوتل. د دې لپاره غار ته ننوتل چې په هغه غار کې دوی شپه تېره کړي، ځکه باران وریده دوی مزل نشو کولی. په همدې وخت کې د غره یو غټ ګټ راپریوت، د غار په خوله ودرېد او له غار څخه د وتلو لاره یې بنده کړه. په دې توګه د هغوی لپاره له غار څخه د وتلو لار بنده شوه او هغوی به ښایي تر هغو پورې په غار کې پاتې کېدل تر څو چې د مرګ کومې ته رسېدلي وای، ځکه بله لار د وتلو دوی لپاره نه وه. په همدې ویره کې له هغوی نه یو تن وویل، خو څه چې وویل هغه یې ډېر ښه وویل. دا یې ویلې چې خپل رب ته دعا وکړئ، تاسې به یوازې د خپلو نیکو اعمالو په یادولو او دعا کولو سره له دغې تیږې څخه وژغورل شئ. الله به دا تیږه او ګاټ زموږ له مخې نه لرې کړي. له دې سره هر یوه په دعا کولو پیل وکړ او خپل رب ته یې خپل نیک عملونه وړاندې کول. لومړني سړي وویل، ای زما پروردګاره، زما مور او پلار خو ډیر ضعیف او زاړه ول. وګورئ چې دغه سړی خپل اخلاص څنګه پیلوي او څه شی به هغوی ته له غار څخه د وتلو لار پرانیزي. ای زما خدایه، زما مور او پلار خو ډیر ضعیف او زاړه ول، ما بچیان او ښځه هم لرل. د میږو شیدې شلې، خو تر هغو پورې به مې خپلو اولادونو ته نه ورکولې تر څو به چې زما مور او پلار ښکلې نه وي. تر هغو پورې به مې دا شیدې خپلو بچیانو ته نه ورکولې. خپلو اولادونو ته مې تر هغو پورې ډوډۍ نه ورکوله تر څو به چې زما مور او پلار خوړلې نه وه. یوه شپه مې د خپلو میږو شیدې ډېرې ناوخته ولوشلې، خو
خو کله مې چې مور او پلار ته وروړې هغوی دواړه ویده شوي ول. نو زه یې تر سره پورې ودرېدلم او نه مې غوښتل چې هغوی له خوبه راویښ کړم. زما بچیان زما په پښو کې رغېدل دې لپاره چې زه هغوی ته شیدې ورکړم وږي ول. خو ما نه غوښتل چې بچیان مې له مور او پلار څخه وړاندې ماړه شي ان تر دې چې سهار شو او زه هماغسې ولاړ وم. دا له مور او پلار سره د نیکي یوه نښه ده چې ځوانان هم باید د هغو اورېدلو دپاره لیواله شي او د خپل مور و پلار په قدر باندې پوه شي چې د مور و پلار قدر دې وکړه الله رب العزت به دې د ستونزو د مشکلاتو او د مصائبو نه خلاص کړي. دا سړی وایي کله چې سهار شو مور و پلار مې شیدې وڅکلې د دې نه وروسته ما خپلو اولادونو ته بیا شیدې ورکړې. اوس ورته پام وکړئ چې دغه سړی څه ویل غواړي. وایي زما پروردګاره که چیرته ما دغه کار ستا د خوښي او رضا لپاره کړی وي نو په ایمان سره خلاصون راکړه. له دې سره ګټ لږ په شا لاړه خو لا هم د وتلو لار نه وه. وار دوهم سړي ته ورسید. هغه هم د خپل هغه عمل په اړه فکر کوه چې خاص او خاص د الله د رضا لپاره یې ترسره کړی و. قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو له ځان سره فکر وکړئ که تاسو په دغه غار کې وای نو تاسو به څه ویلي وای؟ تاسو به څه ویل غوښتل؟ آیا که تاسو په دغه غار کې بندي وای نو کوم داسې عمل تاسو له ځان سره درلوده چې یوازې ستاسو او ستاسو د رب تر منځ د راز په توګه پاتې شوی وای او په دې ورځ کې خپل رب ته تاسو د خپل نیک عمل په توګه د خلاصون لپاره وړاندې کړی وای؟ په هر صورت قدرمنو اوریدونکو بیرته هماغه د غار دوهم سړي ته ورګرځو چې هغه خپل رب ته خپل کوم عمل وړاندې کوي. دوهم سړي وویلې ای زما پروردګاره زما د تره یوه لور وه چې په رښتینې توګه زه په هغې باندې مین وم. د هغې نه مې د نفس ناروا غوښتنه وکړه خو هغې انکار وکړ. څه موده وروسته سخته بېوزله او غریبه شوه. ما ته راغله او د یو څه پیسو غوښتنه یې رانه وکړه چې د پور په توګه باندې زه هغې ته څه پیسې ورکړم. خو ما ورته دا شرط وړاندې که چې د 110 دینارو په بدل کې دې ځان ما ته په اختیار کې راکړي. هغې هم له ناچارې ورځې زما غوښتنه ومنله. خو کله چې د ناروا کار زمینه برابره شوه نو راته وویل د الله بنده د الله نه وویرېږه زه ستا لپاره حرامه یم. دا سړی وایي د هغې په دې خبره باندې زه د الله نه وویرېدلم. هغه ځای مې پرېښوده او دا مې ورته ویلې پیسې در واخله او لاړه شه. نو ای زما پروردګاره که چیرته دغه کار ما ستا د رضا لپاره کړی وي نو له غار څخه د وتلو لار راوښیه. په همدې وخت کې تیږه په شا شوه خو بیا هم د وتلو لار پکې نه وه. دا ځلوار د دریم سړي ته ورسید. هغه ویلې ای زما خدایه یو وخت له ما سره یو شمیر کارګرانو کار کوه او ما به یې مزدوري ورکوله. یوه ورځ یو کارګر رانه لاړه خو خپله اجره یې وانخیسته. ما د هغه اجره په کار واچوله او زیاته شوله ان تر دې چې په یوه غټه شتمنۍ بدله شوه. څه وخت وروسته هغه سړی بیا راوګرځېد او خپله مزدوري یې وغوښته. ما په ځواب کې ورته وویل چې دا ټولې غواوې او میږې ستا دي. هغه سړي راته وویل آیا ته په ما باندې مسخرې کوې؟ آیا ته په ما باندې ملنډې وهې؟ ما ورته ویلې په الله قسم چې زه په تا باندې مسخرې نه کوم په تا باندې ملنډې نه وهم. له دې سره هغه ټول مالونه بوتلل او ما ته هیڅ هم پاتې نه شول. نو ای پروردګاره که ما دغه کار خاص تا د رضا لپاره کړی وي نو موږ له دغه مصیبت څخه خلاص که. له دې سره هغه تیږه او هغه ګټ له غار نه یو خوا شه او هغوی درې واړه بیرون ترې راووتل. قدرمنو اوریدونکو دا څه چې ما تاسو ته بیان کړه ما دې ته هڅوي چې زه ستاسو نه یوه پوښتنه وکړم. هغه پوښتنه دا ده چې آیا ستاسو او ستاسو د پروردګار ترمنځ د کوم لوی کار راز شته
چې د بحران او د سختی په حالت کې خپل رب ته تاسو وړاندې کړئ او دا ووایئ چې ای زموږ پروردګاره ما دغه کار یوازې ستا او ستا د رضا او خوښي لپاره کړی دی، نو ما او موږ له دغه مصیبت څخه وژغوره. زه ډېر سخت ویرېږم چې زما د دې پوښتنې په ځواب کې ښایي یو شمېر د ویلو لپاره هیڅ شی هم ونه لري، ځکه کیدای شي موږ په ټول ژوند کې داسې یو عمل نه وي کړی چې زموږ او زموږ د پروردګار ترمنځ هغه د راز په توګه پاتې شي، چې د مصیبت په وخت کې، د بحران په وخت کې هغه الله ته وړاندې کړو چې الله موږ د مصیبت او د بحران نه وژغوري. جنید بغدادي وایي اخلاص د الله او بنده ترمنځ یو راز دی، نه په رښتې په هغو خبرې دي چې ویلي کي او نه شیطان په هغو خبر دی چې له منځه یوسي. په دې توګه ویلی شو چې اخلاص ستاسو او ستاسو د رب ترمنځ دی، بل څوک پرې نه پوهیږي. په الله قسم که ستاسو په زړه کې اخلاص خور شي، تاسو به هغه احساس کړئ، په یوه شیبه کې به اخلاص حس کړئ چې له سترګو څخه به مو د هغو په حس کولو سره اوښکې روانې شي. ستاسو زړونه او ستاسو سینې به له احساساتو ډکې شي او په خپل توان سره به د اطاعت په ترسره کولو بوخت شئ. کله چې تاسو په خوښي او خوشحالي سره په اطاعت بوخت شوئ او په مینه او رضایت سره هغه ترسره کړئ، نو تاسو پوه شئ چې تاسو اخلاص لرئ او د خپلو زړونو ساتنه او درملنه تاسو په اخلاص کړي الله ته بیا نږدې کیږئ. او که تاسو د الله طاعت او عبادت کوئ خو د زړه په مینه او په رضا سره نه کوئ، نو پوه شئ چې ستاسو په زړونو کې اخلاص نشته او داسو عمل کله هم تاسو ته ګټه نشي دررسولی. تا ته وایم ګرانې خورې، مخکې ته د حجاب له اغوستو نه نارامه وي او ستا نفس یې د لرې کولو غوښتنه کوله، الله ته پناه یوسه، سبا به په خپل حجاب افتخار وکړي، په خپله ښایسته جامه به افتخار وکړي او د هغو په اغوستلو به خوښه او خوشحاله وي. د اخلاص یو دلیل همدا دی. دا یو ډیر حیرانونکی راز دی چې د خوښي او د زړه خلاصون لامل کیږي. دا هغه راز دی چې یوازې د الله او د هغه د بنده ترمنځ دی. هیڅ پرکته په هغه خبره نه ده چې هغه ویلي کي او شیطان هم ترې خبر نه دی چې هغه له منځه یوسي. ښایسته جامې وکړه، ښایسته حجاب واغونده، د دې لپاره چې ته مسلمانه یې او الله د دې امر تا ته کوي، د الله لپاره نه د چا د ویرې نه. او دا حجاب به د آخرت په ورځ ستا عزتمنه کي، الله سته به په اوچته غاړه باندې ودرېږي او الله به دې جنت ته واستوي. له همدې امله امام غزالی صاحب لیکي له عالمانو پرته نور ټول خلک په تباهي کې دي او له عاملانو پرته نور ټول علما په تباهي کې دي او له مخلصانو پرته نور ټول عاملان په تباهي کې دي او مخلصان بیا د بزرګي له خطر سره مخ دي. او جلیل القدر تابعی حضرت مکحول رحمه الله فرمایي که څوک د 40 ورځو لپاره ځان خاص الله لره وګرځوي، د حکمت چینه به د هغه په څیره او د هغه په ژبه راڅرګنده شي. نو هڅه وکړه چې د 40 ورځو لپاره خپل زړه خالص الله لره وګرځوي. 40 ورځې وروسته به خپله ووینې چې ژبه او څیره دې بدله شوې او یوازې د حکمت، خیر او فضیلت په برخه کې خبرې کوي. الله دې موږ ته اخلاص راکړي. الله دې زموږ عملونه خپل رضا دپاره وګرځوي. الله دې زموږ ویناوې د خپل رضا دپاره وګرځوي تر څو د حکمت چینه زموږ په څیره او زموږ په ژبه کې راڅرګنده شي. نو قدرمنو اوریدونکو، اخلاص هغه شی دی چې د اخلاص په وسیله موږ او تاسو د خپلو زړونو ساتنه او درملنه کولی شو. چې د خپل زړه ساتنه او درملنه دې وکړه، ستا ارتباط الله سره ټینګیږي، الله ته نږدې کیږي. چې الله ته نږدې شوې، الله به دې له ټولو مصیبتونو او کړاوونو څخه ژغوري. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. حسن دار كلي دا خير البشر خير الأبرار كلي رمضا وتنفر مدني جايا رمضا وتنفر مدني جايا سمرا بغارين دا حسن دار
خیر الابرار کوي هلته نازل شوی دی کلام الله هلته نازل شوی دی کلام الله دا د شنې روضې زرغون مزار کوي دا خیر البشر. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د اخلاص په اړوند په قرآن کریم کې یوه ډیره ښکلې بیلګه شته. الله رب العزت په اړه فرمایي په سورة نحل کې وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله فرمایي چې ستاسې لپاره په څارویو کې هم یو درس شته. د هغو له ګېډې د خشنو او وینې ترمنځ زموږ یو شی په تاسو باندې سکو، یعنې خالص شیدې چې د سکونکو لپاره ډیرې په خوند تیریدونکي دي. الله رب العزت فرمایي چې څاروي او چارپایان ستاسو لپاره د عبرت حیرانونکی درس دی. کوم عبرت؟ د دې څاروي په غولانځه کې شیدې له کومه کیږي؟ له دوو عجیبو او مختلفو برخو څخه را پیدا کیږي چې وینې او خشنه دي. همدغه صافې او سپینې شیدې له دوو مختلفو وینو او خشنو څخه را پیدا کیږي. آیا تاسو تر اوسه پورې هغه شیدې چې تاسو لشلې دي یو څاڅکی وینې پکې لیدلی دي؟ او دا خو امکان هم نه لري چې په شیدو کې د یو څاڅکی ادرار هم خارج شي. که داسې وای چې په شیدو کې وینې وای، که داسې وای چې په شیدو کې ادرار وای، نو موږ به شیدې نه خوړلی. نو اوس تاسو په خپله تصور وکړئ چې د دې څاروي او د دې چارپای څخه الله رب العزت څنګه صافې او سطره شیدې تاسو ته درکوي او تاسو یې ولشئ. له شکه پرته چې د چارپای او د څاروو په وجودونو کې زموږ لپاره عبرتونه دي. د هغوی په نس کې چې کوم څیزونه دي له هغو څخه په تاسو پاکې او سدره شیدې الله سکوي. درنو اوریدونکو د قرآن کریم دغه بیان ته تاسو ښه پاملرنه وکړئ. خالص شیدې تر هغه چې شیدې خالصې شي او خالصې شیدې هغه دي چې هیڅ عیب پکې نه وي او عمل هم هغه وخت خالص کیږي چې له هر ډول نقص او عیب څخه پاک وي. ستا په عمل کې هله اخلاص راځي، الله هغه هله قبلوي چې هغه کې هیڅ عیب او نقصان نه وي. که د خپل عمل د پاکی او اخلاص په اړه پوهیدل غواړي نو هغه د قرآن کریم په دغه ښکلي مثال وسنجوه چې آیا زما عمل کوم عیب او نقص لري؟ آیا ما همدا غوښتل چې خلک دې د لمانځه پر وخت ما وویني؟ آیا ما همدا غوښتل چې خلک دې د غټو کارونو په وجه له مانه بخښنه وغواړي؟ آیا زه همدا غواړم چې خلک دې له مانه د دینداري په وجه مننه وکړي او زما دینداري دې احساس کړي؟ آیا د یوې شیبې لپاره در سره داسې فکر پیدا شوی؟ آیا تر اوسه پورې دې د ناخالصو شیدو تصور کړی؟ هوښیار اوسه، الله رب العزت هیڅکله هم موږ ته ناخالصې شیدې نه راکوي، خو ته هغه ته عیبجن او ناخالص عمل ورکوي. خپل حواس راټول کړه تر څو د عملونه له هر عیب او نقص څخه پاک شي، یوازې د الله لپاره، لکه چې دا اوس په ژبه وایو ای الله دغه خالص عمل د خالصو شیدو په شان ستا لپاره دی. الله رب العزت تا ته د څارویو نه داسې شیدې درکوي چې هغه خالصې دي، چې په هغه کې نه خشنه شته او نه په هغه کې وینه شته او نه په هغه کې ادرار شته. نو ته هم الله ته داسې عمل وړاندې که چې د هر عیب او د هر نقص نه پاک وي تر څو چې الله رب العزت یې په خپل دربار کې قبول کړي. له همدې امله قدرمنو اوریدونکو اخلاص ډیر سخت او ستونزمن دی، واقعا ډیر سخت دی. ته له ځان سره فکر وکړه دا به څومره سخته وي چې ټول ژوند دې له هر ډول عیب او نقص څخه پاک وي. دا به څومره سخت وي چې ستا ټول ژوند خالص له الله لپاره وي او هیڅوک دې په هغه کې سهم ونه لري. الله فرمایي قل ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. تو ووایه ای پیغمبره زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دي.
اخلاص په رښتیا هم سخت دی. له همدې امله له سهیل بن سعد څخه پوښتنه وشوه د نفس لپاره کومه کار سخت دی؟ هغه په ځواب کې ویل اخلاص، ځکه په هغه کې هیڅ برخه نه لري. نو په دې توګه ویلی شو چې نفس په اخلاص کې ډیره وړوکې برخه هم نه لري. نو خپل عملونه الله رب العزت لپاره خلاص کړئ تر څو ستاسو د زړونو ساتنه او د زړونو درملنه وشي، الله ته نږدې شئ. سفیان ثوري وایي ما له خپل نیت پرته له بل هیڅ شي سره دومره سخته معامله نه لرله، یعنې ډېر سخت شی چې زه ورسره لاس او ګریوان وم هغه زما نفس و، ځکه چې هغه زما په خلاف حرکت کوي. یو عالم لیکي په دنیا کې تر ټولو ښه او په زړه پورې شی اخلاص او پاکي ده او ډېر په زړه پورې او سخت کار اخلاص دی. یو بل عالم لیکي ډېره هڅه کوم چې ریا له خپله ځانه لرې کړم، له نفس څخه د ریا لرې کولو زه خسته کړی یم، ځکه چې ډېر سخت کار دی او لا ډېر کوشش او هڅو ته اړتیا لري. که ریا له یو ځای نه لرې کوې شیطان هغه په بل ځای کې را پیدا کوي. بل عالم لیکي نیکمرغه دی هغه څوک چې د الله لپاره یو مخلصانه ګام اخیستی وي، یعنی هغه کسان ډیر نیکمرغه دي چې خاص د الله لپاره ګام اخلي، او نیکمرغي د هغه چا لره چې د الله په دربار کې د اخلاص یوه سجده کیږي. د تابعینو له ډلې څخه یو تابعي لیکي یو ساعت اخلاص د خپل ټول ژوند د ژغورلو لپاره بس دی. آیا تاسې نشئ کولی چې یو ساعت د خدای لپاره مخلص اوسئ؟ ځکه چې بدله د ټول عمر له ژغورنې سره سمه ده، ځکه اخلاص ډیر ګران او محترم دی. نو قدرمنو اوریدونکو چې هر عمل کوئ ستاسو یوازینی هدف او یوازینی موخه دې په هغه کې د الله رب العزت رضا وي، تر څو چې الله رب العزت هغه قبول کړي. چې الله قبول کړه نو زموږ د زړونو درملنه او ساتنه وشوه، الله ته به نږدې شو، رابطه به مو له الله سره ټینګه شي. چې رابطه مو له الله سره ټینګه شوه الله به له ټولو مصیبتونو او د ټولو کړاوونو نه موږ وژغوري. په همدې هیله الله دې موږ ته اخلاص راکړي. الله دې زموږ عملونه، زموږ ژوند، زموږ مرګ، زموږ وینا، زموږ ټول کړه وړه د خپل رضا دپاره وګرځوي چې الله زموږ نه راضي شي. قدرمنو اوریدونکو په تیرو خپرونو کې وغږېدلو چې اخلاص داسې یو شی دی چې په ده باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي، او په اخلاص باندې د انسان رابطه الله سره ټینګیږي. په اخلاص باندې انسان د شیطان وسوسو او د شیطان د دوکو نه ژغورل کیږي. خو دا اخلاص څنګه لاسته راوړی شو؟ د اخلاص لومړنۍ زینه او د اخلاص لومړنی ګام هغه نیت دی. نو که تاسو غواړئ چې خپل خدای ته مخلص بندگان شئ نو په خپلو نیتونو باندې پوښتنه وکړئ، د خپل نیتونه صحیح کړئ، تر څو چې زموږ نیتونه نه وي صحیح شوي اخلاص په موږ کې نه پیدا کیږي. چې اخلاص پیدا نشه نو د زړه ساتنه او د زړه پالنه به چیرته وشي چې زموږ رابطه الله سره ټینګه شي. نیتونه صحیح کړئ. په دې اړوند د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر مهم حدیث راغلی چې د مهموالي په اړه امام شافعي رحمه الله فرمایي دغه حدیث د علم یوه په درېیمه برخه جوړوي او یوازې د نیت لپاره ځانګړی شوی. خو پوښتنه دا ده چې دغه حدیث ولې د نیت لپاره ځانګړی شوی؟ جواب دا دی ځکه چې نیت اخلاص ته د رسیدو لار ده. نو که غواړئ چې مخلص اوسئ، الله ته نږدې شئ، الله د ستاسو اعمال قبول کړي، نو لومړی په خپلو نیتونو باندې کتنه وکړئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی په رښتیا هم چې عملونه په نیتونو پورې اړه لري او په هر چا پورې د خپل نیت پایله اړونده ده. وکشې قدرمن اوریدونکو محمد رسول الله څه ویلې؟ دا یې ویلې چې عملونه په نیتونو پورې تړاو لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دی ویلي چې دنیا په نیتونو پورې اړه لري، بلکې عملونه په نیتونو پورې اړه لري. دا ځکه چې د نیت او عمل ترمنځ رابطه موجوده ده، او نیت هم په یوازې ځان کافي نه دی بلکې عمل ورسره تړلی دی.
دلته ټوله خبره په عمل پورې اړه لري او عمل بیا په نیت پورې تړاو لري. د دغه حدیث په سبب کې محدثینو لیکلی دي چې د مکې مکرمې نه د مدینې په لور د هجرت پر وخت د ام قیس په نامه یوې ښځې هم هجرت وکړ. په دغه ښځه باندې یو بل سړی مین و. کله چې ام قیس هجرت وکړ نو دغه سړی هم ورپسې مهاجر شو. نو خلکو د یاد سړي د هجرت په اړه اختلاف وکړ. ځینې صحابه و کرامو ویل چې هجرت نه قبلیږي، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې د الله او رسول لپاره هجرت کوي د هغوی هجرت د الله او رسول لپاره دی. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. او څوک چې د دنیا او یا له کومې ښځې سره د نکاح په خاطر هجرت کوي هغو ته به ورسي، خو هجرت یوازې د هغه څه لپاره بلل کیږي چې د هغو په خاطر هجرت کړی وي، ثواب ورپاره نشته. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها او إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ګورې ټولو هجرت کړی و نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره، خو هغو کسانو چې په خپل هجرت کې د الله او د الله د رسول رضا لټوله الله رب العزت هغو ته ثوابونه ورکړل، ځکه چې نیت صحیح و، عمل د هجرت ټولو کړی. اما کوم سړي چې د هغه هدف دنیا و یا ښځې سره نکاح و هغه لپاره هیڅ کم اجر و ثواب نشته، ځکه چې نیت د ثواب هغه نه و کړی. نو درنو اوریدونکو، زه تر هر څه وړاندې تاسو ته دا سپارښتنه کوم چې د خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړئ. د نیت په لټه کې اوسئ، ځکه د قیامت په ورځ به هره پوښتنه د نیت په اساس وي او هره جزا او سزا به هم د نیت له مخې ورکول کیږي. علما کرام لیکي که یو سړی یوه روپۍ یو فقیر او یو مسکین ته ورکوي، خو د هغه نیت دا وي چې دا روپۍ زه د فقیر او مسکین ته ورکوم چې الله زمانه راضي شي، او الله ویلی دی چې تاسو فقراو او مساکینو سره مرسته وکړئ. الله رب العزت به دا انسان د آخرت په ورځ د خپل د رحمت د سوري لاندې ودروي، ځکه چې نیت یې صحیح دی. او که بل کس په لکونو روپۍ ویشي او خلکو ته ورکوي، خو هغه نیت د ثواب نه لري، دا نیت د هغه په زړه کې نشته چې یو مسلمان سره همدردي کول، فقیر او مسکین باندې شفقت کول، هغو سره مرسته کول، په دو باندې الله راضي کیږي، دا یې په نیت کې نشته. داس انسان لپاره هیڅ اجر او ثواب نشته، بلکې الله به ترې پوښتنه کوي. نو راځئ قدرمنو اوریدونکو چې خپل نیتونه صحیح کړو، بیا بدنیتي د خپل د زړونو نه وباسو، تر څو الله رب العزت اخلاص زموږ په زړونو کې پیدا کړي. چې اخلاص پیدا شه، د زړه ساتنه او د زړه پالنه وشوه. چې د زړه ساتنه او د زړه پالنه د وشوه، الله سره د رابطه ټینګیږي، د شیطان سره د رابطه شلیږي. شیطان کله هم تا نشي دوکه کولی. دا کامیابي د دنیا او د آخرت ده، دې نه اوچته کامیابي نشته. الله دې زموږ نیتونه سم کړي. علما کرام لیکي لکه څنګه چې علم زده کوئ، دغه راز نیت هم زده کړئ. تاسو ته وایم قدرمنو اوریدونکو، آیا په تاسو کې به تر اوسه پورې کوم چا نیت زده کړی وي؟ او که یې اوس زده کوي نو څرنګه به زده کوي؟ علم کوو خو نیتونه بد دي، څو نه شو. حسد زموږ په زړونو کې پروت، کینه زموږ په زړونو کې پرته، بدنیتي زموږ په زړونو کې پرته. الله ته به څه ځواب ورکوو؟ اخلاص د کوم ځای شي؟ نو چې نیتونه خراب دي، اخلاص نشته. چې اخلاص نشته، د زړه پالنه او ساتنه نه ده شوې، رابطه د الله سره ټینګه نه ده. د الله نه وویرېږه، رابطه د شیطان سره ټینګه ده. راځه نیت دې سم کړه چې اخلاص پیدا کړي، چې رابطه د الله سره ټینګه شي. پرېږده دا بدنیتي، پرېږده دا حسد، پرېږده دا نفاق، پرېږده دا بغض عداوت. تاسو ته وایم درنو اوریدونکو، دا دومره ستونزمنه خبره نه ده. پیل یې کړئ. 3 څیزونه نیت ته اړتیا لري. اول عبادتونه، دویم د ژوند چارې، دریم هغه چارې چې د درسره کولو توان نه لرو. خو موږ باید په دې باندې پوه شو چې په دغه 3 برخو کې څنګه نیت وکړو، او په دغه 3 برخو کې نیت څه ارزښت لري. په دې باندې باید ځان پوه شو چې الله مخلص بندگان شو.
لومړی نیت په اطاعتونو او په عبادتونو کې دی. تاسو ته وایم له نیته پرته یو ګام هم مه اخلئ. د بیلګې په توګه که تاسو مدرسې ته ځئ، که تاسو جماعت ته ځئ، که تاسو حج ته ځئ، که تاسو عمرې ته ځئ یا په بل سفر باندې روانیږئ، بغیر د نیته د کور نه یو قدم هم مه اخلئ. کله چې د کوره ته اوځې د مدرسې په لور، نو دا نیت وکړه چې زه مسلمان یم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې طلب د علم په هر مسلمان باندې فرض دی. زه به یادوم او د الله رب العزت دا دین چې ما یاد کړی د الله نورو بندگانو ته به رسوم. په دې نیت که ته مدرسې ته لاړې، الله به ستانه عالم جوړ کړي. همدارنګه کله چې ته د کوره جماعت لورې ته وځې، نو اول نیت وکړه بیا جماعت ته لاړ شه چې ولې زه جماعت ته ځم. د دې لپاره جماعت ته ځم چې جماعت د الله کور دی، مقدس مکان دی، د الله معبدګاه ده. هلته زه مونځ په جمع کوم او یو مونځ مې الله رب العزت په 9 منځونو حسابوي چې په دې نیت لاړ شي الله به دې عبادت هم قبول کړي او مونځ به د الله په دربار کې قبول شي. او که تا لپاره یو عادت جوړ شوی وي، دا نیت در سره نه وي، نو تا لپاره بیا هیڅ کم ثواب نشته دی. همدارنګه کله چې ته د حج او د عمرې په سفر ځې، دا نیت وکړه چې دا د الله یوه فریضه ده په ما باندې، او هلته الله رب العزت زما ګناهونه معافوي. لکه څنګه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. داسې نیت وکړه چې الله ستا حج قبول کړي، الله ستا عمره قبوله کړي او الله رب العزت تا داسې بیرته راوګرځوي لکه په کومه ورځ چې ته د خپل مور نه پیدا شوی. داسې نیت وکړه چې الله د عبادت قبول کړي، په زړه کې د اخلاص پیدا شي، د زړه پالنه او ساتنه دې وشي، الله سره دې رابطه ټینګه شي. او که هسې نوم وي او ریا وي چې زما د تره زوی او د قوم نه مې څوک تلی زمزم، هسې به ستړی تا لپاره کم اجر و ثواب نشته. بیا هم درته نصیحت کوم قدرمنو اوریدونکو، تر څو چې تاسو نیت نه وي کړی، نو له کور څخه یو قدم هم بیرون مه اخلئ او دا خبره داسې په خپل ذهنونو کې ذهننشینه کړئ لکه تړون چې تاسو کړی وي. زه درته نیت کول ښیم دا چې موږ به څنګه د اخلاص دروازې پیدا کوو، څنګه به ځانونه مخلص او پاک جوړوو، نیت به څنګه پیدا کوو. په دې ټولو پوښتنو به یو بل پسې انشاءالله خبرې کوو. علما کرام لیکي چې تابعی ته یو بل کس راغی، هغه ته ویلې راځه چې یو صحابي وفات شوی د هغه جنازې ته ورشو. نو هغه تابعی په ځواب کې ورته وویل ته یو شیبه صبر وکړه، او بیا له ځان سره آرام او چپ کیناست. لږ ځنډ وروسته یې هغه سړي ته ویلې درځه چې ځو. هغه بل سړي ترې وپوښتل ته ولې تر ځنډه له ځان سره چپ کیناستې؟ تابعي ورته ویلې د ځان لپاره مې نیت جوړوه. ښه نو اوس تاسو ووایئ چې هغه تابعي به له ځان سره څنګه نیت جوړوه؟ ښایي هغه به له ځان نه پوښتل چې ولې په دغه جنازه کې ګډون کوي، او د همدې پوښتنې په ځواب کې به یې خپل نیت داسې جوړ کړی وي چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، او د صحابي جنازې ته تګ ډیر زیات ثواب لري، او د هغه له مړینې نه به د عبرت درس اخلي. نو په دې توګه قدرمنو اوریدونکو، هغه تابعی د خپل نیت جوړولو هڅه وکړه او له رښتینې نیت سره روان شو، او الله رب العزت به اجر هم ورکوي. نو تاسو هم چې کله جنازې ته ځئ، په همدغه نیت چې دا تابعی تلی، همدا نیت به ځان سره جوړوئ، بیا به په جنازه کې ګډون کوئ، تر څو چې الله رب العزت تاسو ته هغه ثوابونه درکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړي دي چې څوک صرف په جنازه کې ګډون وکړي هغه لپاره یو قیرات دی، او څوک چې په جنازه کې هم ګډون وکړي او تر دفنه پورې کینی هغه لپاره 2 قیراته دي چې 2 قیراته 2 غټ غټ غرونه دي. آیا په دې نیت باندې تا کله په جنازه کې ګډون کړی چې الله رب العزت دا اجر تا ته درکړي؟ همدغه شان تاسو فکر وکړئ قدرمنو اوریدونکو، د هغو 2 کسانو په اړه چې د یو بل په څنګ کې ناست وي، خو یو نیت لري او بل نیت نه لري. کوم یو چې نیت لري هغه تل لپاره آرام وي او د آرامي احساس کوي، او هغه بل چې نیت نه لري هغه بیا نارامه او ځمکه پرې سور ور وي.
دا ځکه چې په هغو دواړو کې یوې غواړي چې د خپل نیت په مټو هم بیروني او هم داخلي ګټې ترلاسه کړي، یعنې له الله او د هغه له پرښتو سره نږدېوالی خوښوي، له همدې امله د الله تر لطف او کرم لاندې راځي. خو دویم یې چې هیڅ نیت نه لري، هغه هیڅ ګټه نشي اخیستلی، ځکه یې بدن نارامه وي او زغم یې ختم وي. نو که غواړئ قدرمنو اوریدونکو چې اخلاص تاسو په زړونو کې پیدا شي، د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړئ، الله سره رابطه ټینګه کړئ، د شیطان نه لرې اوسئ، نو په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړئ چې نیتونه هم سم شول، بدنیتي د ستاسو د زړونو نه ووتله، نور هر څه بیا سم دي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه او وروسته په سر او سترګو مې منلی ود مکې سپېڅلې خاورې جانان مې ایښي دي په تا کې قدمونه ود مکې سپېڅلې خاورې خدای مو عزیزه د نبي په رخسار کړې د مکی خاورې حسن دارې وجلوه دارې خدای درکړ. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تاسو ته به معلومه شوي چې نیت په اطاعتونو کې څومره اثر لري، چې بې نیته عبادت الله د سره نه قبلوي، هغه کې تاسو ته کم اجر نه درکوي، خو په کومو عبادتونو کې چې نیت وي د الله رضا وي هغه الله قبلوي. له همدې امله کله چې عبادتونه په عادتونو بدلیږي، نو د اطاعتونو سره شوق او مینه له منځه ځي. دلته په عبادت باندې د عبادت له بدلیدو څخه مقصد دا دی چې عبادتونه سړي ته لکه عادتونه داسې شي، نیت یې له منځه ووځي. د بیلګې په توګه ښایي یو چاته په جومات کې لمونځ کول لکه یو عادت جوړ شوی وي چې په کور کې مونځ نه کوي، بلکې عادت یې وي چې زه په جومات کې مونځ کوم، خو دا نیت ورسره نه وي چې په جومات کې او په جمع سره مونځ کول ډیر زیات ثواب لري. الله او د الله رسول وعده کړې ده. زه تاسو ته دا سپارښتنه کوم قدرمنو اوریدونکو چې عبادت باید په عبادت بدل نشي، بلکې ډیر په مینې سره، ډیر په شوق سره، ډیر په هڅې سره د الله رب العزت طاعت او عبادت وکړئ چې الله مو په زړونو کې اخلاص پیدا کړي، الله ته نږدې شئ. زموږ هره خور چې کله حجاب اغوندي د کوره وځي، دا حجاب اغوستل باید زموږ خویندو لپاره یو عادت نه وي، بلکې د حجاب په اغوستلو کې او پرده کې یو نیت هم ولري. د هغې نیت دا وي چې دا الله ماته امر کړی، د الله رسول ماته ویلی دی چې مسلمانه خور دې باید باعفته او باحجابه وي. نو که زموږ خور داسې نیت وکړه، الله به اجرم ورکړي، الله به په زړه کې اخلاص هم پیدا کړي، رابطه به الله سره ټینګه شي او د شیطان د وسوسو نه به الله وساتي. د متدینو، دینداره او خدای پرسته خلکو د ایمانونو د سستوالي یوازینی لامل دا دی چې د عبادتونو په ترسره کولو کې هڅونه نشته. دلته له هڅونې نه مقصد همدغه نیت دی. موږ نیت کوو او ځان یو کار ته هڅوو، خو چې دا هڅونه نه وي نو د نیتونو بیا رغونه پاتې شي، او هر عبادت چې کیږي لکه د یو عادت په بڼه وي، نو چې د عادت په بڼه و په زړه کې اخلاص له منځه لاړه، چې اخلاص لاړه انسان خراب دی. که تاسو ولیدل قدرمنو اوریدونکو چې یوې خور حجاب ته مخه کړه، یعنی محجوبه شوه، ښایسته جامې واغوستې، خو وروسته الله نخواسته له حجاب نه لاس وکښ، نو دا په طبیعي توګه نه یوازې یوه ستره ګناه ده، بلکې د خدای د قهر او غضب لامل هم کیږي. خو اصلي خبره دا ده چې دغې ښځې ولې حجاب ته مخه کړه او ولې بیرته حجاب پرېښوده. کیدای شي په لومړي سر کې دغې خور په اخلاص سره او پاک نیت سره حجاب اغوستی وي. زه دا نه وایم چې له لومړي سره به بې اخلاصه وي، ښایي په پوره صداقت به د الله د رضایت لپاره حجاب اغوستی وي، خو دا چې ولې حجاب لرې کړی، اصلي پوښتنه همدا ده چې ولې لرې کړی. دا یې ځکه لرې کړی چې خپل دغه نیتونه دې خور هیر کړل،
نو ورسره یې سم حجاب هم هیر که. په سر کې چې دې حجاب اغوستی و د دې مقصد دا و چې زه په فتنه کې ونه غورځېږم او نور هم په فتنه کې وانه چوم. دا الله ماته ویلي چې ښایسته جامې واغونده، محمد رسول الله راته ویلي چې ښایسته جامې او حجاب واغونده، خو اوس چې حجاب لرې کړی هغه نیت چې دې درلوده هغه نیت یې هیر که. نه خویندو، په کم نیت باندې ښایسته جامې اغوندئ، په کم نیت باندې چې تاسو ښایسته حجاب اغوندئ، خپل نیتونه مه لرې کوئ، مه هیروئ. چې نیتونه هم هیر نه کړل کله به تاسو د خپل حجاب هیر نه کړئ، ځکه چې نیت در سره و اخلاص به وي، چې اخلاص و رابطه به الله سره ټینګه وي، د شیطان د وسوسو نه به الله رب العزت تاسو ژغوري. که دغې خور هره ورځ له ځان نه پوښتلی وای چې زه ولې حجاب کوم، او خپله پوښتنه یې داسې جواب کړې وای چې د خپل رب د اطاعت په خاطر، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیروي په خاطر، له مؤمنو ښځو سره د تشبیه په خاطر، له خدای څخه د شرم او حیا په خاطر، د الله د رضایت په خاطر حجاب کوم. او که هره ورځ خپل دغه نیت په خپل زړه او فکر کې وپالي نو د بې حجابي کېدو په ځای به خپل حجاب کې نوره هم مخلصه شي. خو زموږ خویندې چې حجاب پرېږدي، کله په ځانګړې توګه ودونو ته روانیږي، دا د دې په خاطر چې دوی نیتونه نه لري. نه خویندو راشئ د خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړئ چې تر څو الله رب العزت د ستاسو نه راضي شي، په زړونو کې هم اخلاص الله پیدا کړي. هغه ځوان چې په جومات کې لمونځ کوي او دا یې خپل عادت ګرځولی، هغه باید جومات ته تر روانېدو وړاندې د خپل نیت کتنه وکړي تر څو د الله په عبادتونو او اطاعتونو کې مخلص پاتې شي. دې لپاره جومات ته ځم چې په جومات کې مونځ جمع سره وکړم، یو مونځ مې په 9 منځونو بدل شي، الله راته په هر قدم چې زه ږدم زما یو ګناه معاف کړي او یوه نیکي راته ولیکي. که دا نیت دې ځوانه وکړه الله به دې مخلص بنده جوړ کړي، رابطه به دې الله سره ټینګه شي، د زړه ساتنه او د زړه پالنه به دې وشي. او که دا ستا لپاره یو عادت وي نو تا لپاره به هیڅ هم نشته. نو ای ځوانانو، په تاسو کې به د کم یو عبادتونه تر 30 کلنۍ او یا تر هغو وروسته پورې په دې شکل ادامه پیدا کړي. د کمې خور اطاعتونه او عبادتونه به تر ودېدو او مور کېدو وروسته پورې په همدې شکل پاتې شي، یا به په شاته تګ وکړي. نه ځوانه، اوس چې مخلص شوې د خپل نیت دې صحیح که، تل لپاره په خپل ژوند کې همداسې نیت کوه چې در مرګ آخري سلګیه پورې الله ته مخلص اوسې، رابطه دې الله سره ټینګه اوسي. همدارنګه ته هم ګرانې خورې چې اوس دې د خپل نیت باندې بیا کتنه کړې، مخلصه بنده د الله جوړه شوې، په خپلو نیتونو باندې تل لپاره کتنه کوه چې د مرګ آخري شیبو پورې الله ته مخلصه یې او نیت دې صحیح وي. په شا مه راځه، څوک به له الله سره په خپله کړې ژمنه ټینګ پاتې شي، څوک به خپل اخلاص زیات کړي. ښایي په موږ کې به ډیر کسان د خپلو ایمانونو قوي کولو ته اړتیا ولري، څوک به په خپل اخلاص کې ټینګ پاتې شي او څوک به خپل ایمان زیات کړي. نو راځئ قدرمنو اوریدونکو چې په نیت باندې پوه شو، ځکه چې د نیت اصلاح د اخلاص لومړنی زینه او لومړنی ګام دی. چې کله زموږ نیتونه صحیح شول نو موږ به مخلص شو، چې مخلص شو الله رب العزت ته به نږدې شو، د شیطان نه به لرې شو. په تیرو خپرونو کې تاسو واوریدل چې د اخلاص لومړنی زینه او لومړنی ګام نیت دی. تر څو پورې چې موږ او تاسو په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه نه وي کړې او خپل نیتونه موږ او تاسو اصلاح کړي نه وي، نو اخلاص زموږ په زړونو کې نه پیدا کیږي. نو د اخلاص لومړنی زینه او لومړنی ګام هغه اصلاح د نیت ده، او 3 څیزونه دي چې هغه نیت ته اړتیا لري. یو عبادتونه او اطاعتونه چې په تیره خپرونه کې تیر شول. د نیت دوهمه برخه د ژوند په ورځنیو چارو پورې اړه لري. نیت کولی شي چې عادت په عبادت بدل کړي. په دې برخه کې ډیر زیات مثالونه شته. د بیلګې په توګه موږ او تاسو ویلي وو چې نیت باید زده کړو، خو په زده کړه او تحصیل کې باید څنګه نیت وکړو؟ اول باید له ځانه وپوښتو چې ولې او د څه لپاره درس وایو، د څه لپاره جماعت ته ځم درس وایم، د څه لپاره مدرسې ته ځم درس وایم. په ځواب کې به ځینې دا وایي د دې لپاره زه درس وایم، سبق وایم چې مور و پلار مې ونه وهي.
یا دا چې ټول زده کوونکي درسونه او سبقونه وایي زیم وایم؟ نه، هیڅ کله نه. هیڅ کله باید موږ او تاسو داسې نیت ونه کړو. که داسې نیت مو وکړه نو هیڅ ثواب به درته ونه رسیږي او خپل هدف ته به هم ونه رسیږي. الله رب العزت فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. تو ووایه ای پیغمبره، زما لمونځ، زما د عبادت ټول مراسم، زما ژوند او زما مرګ هر څه د الله رب العالمین لپاره دي. نو په تحصیل او زده کړه کې هم اخلاص شته. که اخلاص پکې نه وي نو دا دومره وختونه چې موږ او تاسو یې په تحصیل او په سبقونو او په درسونو کې تیروو دا د خدای لپاره نه وي، نو دا دومره شپې ورځې چې موږ او تاسو په مدرسې کې تیروو دا بیا موږ او تاسو لپاره هیڅ کومه ګټه نه رسوي. نو په دې توګه موږ او تاسو ویلی شو چې په درسونو او سبقونو کې هم اخلاص شته. که څوک تاسو نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې جماعت ته ځئ، د څه لپاره سبق ووایئ؟ تاسو ولې مدرسې ته ځئ، د څه لپاره هلته سبقونه وایئ؟ نو باید د دې پوښتنې د ځواب او نیت جوړولو په مخه ووایو چې زه یو دینداره انسان یم او هیڅ کله باید ناکام نشم. د دینداره او مؤمنانو شان او عزت باید وساتم. په دنیا کې رهبري د کافرانو، فاسدو او گمراه خلکو په لاس کې ده، نو هغه باید د تحصیل پر مټو ترلاسه کړم تر څو په خپله ټولنه کې نورو مسلمانانو ته د خیر او ښېګڼې درلاسه کړم. په سمه توګه د خپل رب په دربار کې ذکر او دعا وکړی شم. په دې توګه به دې هر ځل قلم اوچتول، کتاب ته کتل، عبادت وبلل شي، په بدل کې به ثواب ترلاسه کړي او الله رب العزت به دې خپل مقصد ته ورسوي. وګورئ قدرمنو اوریدونکو دغه ښکلي دین ته چې عادتونه هم په عبادتونو بدلوي. چې نیت دې جوړ که هم به درس وایې او هم به ثواب ګټې. ښایي چې د خپل نیت له امله دې له تحصیل سره علاقه نور هم زیاته شي. په داسې حال کې چې 2 ساعته وړاندې به یوه کلمه ته هم نشوه لوستلی، خو د نیت په جوړولو سره به وکولی شي ډېر څه زده کړي. د دومره بیړني تغییر لامل به څه وي؟ یو وخت هیڅ درس نشي لوستی او بل ساعت ډیر په شوق او اغیز وایي. په حقیقت کې بل هیڅ نشته، یوازې نیت او اخلاص رامنځته شول. الله درنه راضي شو، د زړه توان یې درکه او په هر څه کې الله رب العزت برکت پیدا که. نو زما دا سپارښتنه د هغو کسانو ته چې هغوی په تحصیل او په زده کړه باندې بوخت دي چې د هر څه نه مخکې هغوی د خپلو نیتونو اصلاح وکړي، په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړي تر څو د دوی په زړونو کې اخلاص پیدا شي. چې اخلاص پیدا شي رابطه به مو له الله سره ټینګه شي، رابطه به مو له شیطان نه پرې شي. په هغه خپل هدف او په خپله موخه کې به الله رب العزت تاسو کامیابه کړي او سر ته به مو ورسوي. نن ورځ چې موږ او تاسو وینو په زرګونو کسان دي چې کلونه په مدرسه کې تیروي، کلونه په تحصیل پسې ورک وي، خو بیا هم د هغوی لاس ته څه نه راځي. لوی لامل یې دا دی چې هغوی په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه نه ده کړې، د خپل نیتونه اصلاح کړي نه دي تر څو چې د دوی په زړونو کې اخلاص پیدا شي او الله دوی خپل هدف ته ورسوي. څه و چې څه یې زده کړي هغونه هم الله د دین خدمت نه دی اخیستی، ځکه چې د هغو نیت صحیح نه و، د هغو په زړونو کې بدنیتي پرته وه او تر اوسه پورې په نفاق، شقاق او بدبختي کې اخته دي چې څنګه د چا نیمګړتیا په ګوته کړي او د خلکو په منځ کې نشر کړي. خپله خو منفور دی چې د خلکو په منځ کې هم تشویش او نفاق ته وده ورکړي. نه علم د الله صفت دی، الله تا ته درکړی، په دې باندې به د الله بندگانو ته خدمت کوي، د الله دین به رسوي. خو که چېرته سهوه کیږي د الله رب العزت نه د لفظي خطاو بخښنه غواړه. دا نه چې د خلکو په منځ کې د خپل علم په وسیله نفاق، شقاق او بدبختي خپره کړي. الله ته به څه ځواب وایي؟ رشه د توبې وخت دې شته، بیا هم په خپل نیت باندې کتنه وکړه، نیت دې اصلاح کړه او اخلاص ته په خپل زړه کې ځای ورکړه. په دې برخه کې یو بل مثال هم ډیر د پام وړ دی
ستا نیت د جامو په اړه څه دی؟ ته ښکلې او ښایسته او قیمتي جامې د څه لپاره اغوندې؟ آیا د همدې لپاره ته ښایسته جامې اغوندې چې له خپلو ملګرو سره سیالي وکړې او ښه ښکاره شي؟ که ته ښایسته جامې او قیمتي جامې په دې نیت باندې اغوندې تا لپاره هیڅ کم ثواب نشته دی، ځکه چې ته مخلص نه یې. نو ای با حجابه خورې، له ځان سره داسې نیت وکړه چې په خپلو جامو به هم د خدای نور ته دعوت کوي. نو بیا خو به په اسلامي شرایطو برابرې ښکلې او ښایسته جامې اغوستل هیڅ پروا نه کوي. کله چې تا د خدای له احکامو سره سمې باحجابه جامې واغوستې، په دې صورت کې ممکن هر نجلۍ ستا د حجاب په لیدو حجاب خوښ کړي او په دې توګه به ټولې هغه پیسې چې تا په جامو باندې مصرف کړي دي ستا د نیکیو په تله کې واچول شي. که ته ښایسته جامې، باحجابه جامې، قیمتي جامې دې لپاره اغوندې چې نور نجونې ما ته وګوري او هغوی هم زما په شان باندې باحجابه شي، ښایسته جامې واغوندي، د اسلامیت جامې واغوندي، کومه پیسې چې تا په دې جامو باندې لګولي الله رب العزت به د هر یوې په بدل کې په آخرت کې تا ته ثواب درکوي. او که د دنیا نیت نه وي کړی تا لپاره هیڅ ثواب نشته. او که خدای مه کړه ته فاسدې جامې اغوندې، نیمه لوڅې او بربنډې جامې اغوندې او نور نجونې تا وویني او ستا تقلید وکړي لکه څنګه چې هغوی ګنهګارې دي د هغوی په ګناه کې ته هم ورسره شریکې. راشئ نیت وکئ چې الله رب العزت ستاسو عادت په عبادت باندې بدل کړي. همدا خبره د ځوانانو په برخه کې هم صدق کوي. یو شمېر ځوانان غواړي چې شتمن اوسي، خو ولې؟ آیا د همدې لپاره شتمنۍ غواړئ چې افتخار ورباندې وکړئ؟ دې لپاره شتمنۍ او پیسې غواړئ چې هغه په شپېنیو مجلسونو مسافرتونو باندې ولګوئ؟ دې لپاره شتمنۍ غواړئ چې په هغو باندې تاسو عیاشي وکړئ، فساد و منکراتو او فجایعو کې د خپل شپې او ورځې تیرې کړئ؟ په دې توګه به هیڅ ثواب ترلاسه نه کړئ، ځکه چې له خپل رب سره تاسو اخلاص نه لرئ بلکې ګنهګار به وئ. نو څه باید وکړئ؟ په لومړي ګام کې نیت ضروري دی. خو نیت څه معنا؟ له نیت څخه مقصد دا دی چې خپل نیت خدای لره خالص کړئ او له ځان سره ووایئ شتمني به په دنیا کې هیڅ ګټه نه لري، خو که شتمن اوسم نو خپله شتمني به د الله په لاره کې مصرف کړم، تر څو له یوې خوا له خلکو سره مرسته وکړم او له بلې خوا نور خلک هم له غریبو خلکو سره مرستې کولو ته وهڅوم. صدقه او خیرات ورکول د نورو خلکو په مخ کې دوه اړخه لري. که په دې نیت یې ورکړې چې نور خلک هم دغه کار ته تشویق کړي، نو دا د تبلیغ ډیره ښه طریقه ده چې ممکن له سلګونو ویناوو او خطبو څخه اغیزمنه او ګټوره اوسي، خو په دې شرط چې د ریا په مخه نه وي. هغه ځوان چې په وروستي ماډل موټر کې سپور وي، خو د دې تر څنګه دینداري وکړي، خیر او صدقه وکړي، المونځ په جماعت کې وکړي، نو دغه نمونه انسان به د تبلیغ په برخه کې د یو امام تر 100 خطبو نه هم ګټور وي. ځکه دلته ثروت او شتمني د الله په لور د دعوت لامل شوې ده. نو شتمنه ځوانه اوس ته ووایه چې کله دې هم له ځان سره داسې فکر کړی او که نه. تر دې وروسته په همدغسې نیت ټینګار کوه، ښایي شیطان به هم درته وسوسې جوړې کړي، خو ته همیشه نیت کول یاد ساته. ستا په نیت باندې به الله رب العزت تا ته اجرونه او ثوابونه درکوي. ای خورې تا ته وایم، څه هیله لرې؟ آیا ستا هیله همدا ده چې یو ښکلی ماشوم ولرې؟ خو دغه هیله د څه لپاره او په کم نیت؟ که ته د دې لپاره د بچي غوښتنه کوې چې له هغه سره به دې ساعت تیر وي، نو هیڅ کله به په دغه نیت اجر ترلاسه نه کړې. یوازې هغه وخت اجر ترلاسه کولی شي چې په نیت کې ووایې ای زما پروردګاره، زه درنه یو بچی غواړم چې ستا عبادت وکړي او ستا په دربار کې د هغه له په سجده پرېوتنه خوشحاله شم.
له هغه نه لکه د صلاح الدین ایوبي یا خالد بن ولید په شان انسان جوړ شي. ای خدایه زما تمه ده چې زوی به مې ستا بنده وي چې ستا دین لپاره خدمت وکړي. ګرانې خورې، کله چې دغسې نیت له ځان سره وکړي نو د ماشوم هره چیغه، هره خستګي، زحمت، مینځل به درته په ثواب کې وشمیرل شي. د هر یو په بدل کې به الله رب العزت تا ته اجر درکوي او د آخرت په ورځ به الله رب العزت هغه ستا د نیکیو په دفتر کې تا ته مخکې کوي. دا ولې؟ ځکه چې ستا نیت له خپل رب سره د اخلاص پر بنسټ دی. اوس پوه شوئ چې څنګه کولی شو خپل ټول ژوند په اطاعت او له الله تعالی سره په اخلاص بدل کړو، دا ټول په نیت سره. قدرمنو اوریدونکو، د اخلاص لومړنۍ زینه او لومړنی ګام چې دی هغه د نیت اصلاح ده. نو راځئ چې په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړو، د خپل نیتونه اصلاح کړو تر څو چې الله رب العزت زموږ په زړونو کې اخلاص ته ځای ورکړي. چې اخلاص په زړه کې پیدا شي، ارتباط به دې د الله سره ټینګ شي، رابطه به دې د الله سره قائمه شي، د شیطان سره به دې رابطه وشلیږي. الله رب العزت به د ستا عادت هم په عبادت باندې بدل کړي. که موږ او تاسو ورځ ته بېګا نیکو کارونو کې اخته یو خو نیت نه لرو، هدف نه لرو، الله رب العزت به موږ او تاسو ته د دې تر څنګ چې اجر نه راکوي، خپل هدف او خپل مخې ته به موږ او تاسو هم نه رسوي. نو د نیت اصلاح داسې شی دی چې اخلاص پیدا کوي، او اخلاص داسې شی دی چې په هغه باندې د زړه ساتنه او د زړه پالنه کیږي. الله دې موږ د بدنیتي نه وساتي، الله دې زموږ نیتونه اصلاح کړي، الله دې زموږ په زړونو کې اخلاص پیدا کړي تر څو چې زموږ رابطه د الله سره ټینګه شي او زموږ د زړونو ساتنه او پالنه هم په همدې باندې وشي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. کلی کورونه له ارمان سره زم به دنیا ستا له ژوندونه له ارمان سره ځان ځان پرېږدم به ستا کلی کورونه له ارمان سره زم به دنیا ستا له ژوندونه له ارمان سره زم به دنیا ستا له ژوندونه له ارمان قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په نیت کې دریم قدم د هغو مواردو په اړه دی چې د هغو د ترسره کولو توان نه لرو. معنا دا چې د هغه شي په اړه هم خپل نیت سم جوړ کړه چې ترسره کول یې ستاسو په توان کې نه دي. خو څنګه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په اخلاص د شهادت غوښتنه وکړي، الله پاک به هغه د شهیدانو ځای ته ورسوي ولو که په خپل بستر کې پروت وي. زه یوه پوښتنه کوم، که په ریښتینې توګه او په پوره اخلاص سره د شهادت غوښتنه وکړو او موږ ټول شهیدان شو، نو څه شی به مو کم شي؟ له شک پرته چې زموږ او تاسو هیڅ شی نه کمیږي. ښه نو اوس درته څرګنده شوه چې اخلاص په جنت کې زموږ ځای څنګه ټاکي. ان تر ښځو پورې هم دغه کار شونی دی، یعنې ښځې هم کولی شي چې په پوره اخلاص د شهادت غوښتنه وکړي او الله رب العزت به ورته په بستره کې که په بستره کې هم وي د شهیدانو مقام ورکړي. دا زموږ او ستاسو په وس کې نه ده، خو که په دې کې هم نیت وکړو، الله رب العزت به د هغو مرتبه موږ او تاسو ته راکوي. که یو څوک له خپله ځان سره ووایي: ای زما پروردګاره، ستا په لاره کې شهادت را نصیب کړه، دغه شان انسان به په ورځ د قیامت لکه د سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په څیر راشي، په داسې حال کې چې هغه به په خپله بستره کې مړ شوی وي.
اوس تاسو ته څرګنده شوه چې نیت مو تر کومه ځایه پورې رسولی شي. نیت د همدې لپاره دی چې ته د کوم کار له کولو پرته لوی اجر او مقام پرې وګټې. د شهادت نیت دې کړی، خو شهادت دې ترلاسه کړی نه دی، الله رب العزت تاته د شهیدانو مقام درکوي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تبوک له غذا بیرته راوګرځېد، تر مدینې منورې پورې شاوخوا 1000 کیلومتره لاره په وړاندې پرته وه. هوا هم ډیره ګرمه وه. د لارې د ډیر اوږدوالي او د سورلي د کمښت له امله به ټول په نوبتي توګه په سورلي سپرېدل. له سختو شرایطو سره مخ شوي وو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل، د بخاري حدیث دی، ان فی المدینة اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم شارکوکم فی الاجر حسبهم العذر. په مدینې منوره کې داسې خلک هم شته چې مزل یې نه دی کړی، له هیڅ دښتې هم نه دي تیر شوي، خو بیا هم له تاسو سره دي، په اجر و ثواب کې له تاسو سره شریک دي. دا هغه خلک دي چې معذوریت یې د راتلو په وړاندې خنډ شو. هغوی د معذوریت په وجه ونه شو کړی چې له موږ سره جنګ ته ولاړ شي، خو پوره ثواب به ورته ورسي. دا هغه کار و چې معذورو انسانانو یې د ترسره کولو توان نه درلود، خو د ناتوانۍ تر څنګ بیا هم په اخلاص نیت کړی و. نو د هغه اخلاص د وجې نه کم ثواب او اجر چې الله رب العزت هغو صحابه و کرامو ته ورکړی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې غزوه کې شریک شوي و، دغه اجر و ثواب الله رب العزت هغو کسانو ته هم ورکه چې په مدینه کې پاتې ول. د څه وجې نه؟ د دې وجې نه چې د هغوی په زړونو کې اخلاص و، نیت صحیح و. یو بل څه تاسو ته وایم، تاسو د حج او د عمرې توان نه لرئ. تاسو چې د دغو عبادتونو د ترسره کولو توان نه لرئ، نو بیا له ځانه سره دغسې نیت وکړئ، ای پروردګاره، که زه دې شتمن پیدا کړی وی نو عمرې ته به تللی وی، او هر کال به مې ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جماعت زیارت کولی. په دې توګه به تاسو ته د یوې عمرې پوره ثواب الله رب العزت در نصیب کړي. وګورئ، له الله رب العزت سره په نیت کې اخلاص څومره لوی لوی کارونه ترسره کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، که څوک ماسوتن د ویده کېدو پر وخت له ځان سره نیت وکړي چې نن شپه به راپورته کیږم او د شپې لمونځ به کوم، یعنی تهجدو ته پاڅېږم او تهجد به کومه، او بیا د شپې خوب ورباندې غلبه وکړي او تر سهاره پورې راویښ نشي، نو الله رب العزت به د هغه څه ثواب پوره ورکړي چې نیت یې کړی و. دې د تهجدو نیت کړی و، خو خوب پرې غلبه وکړه، تهجدو ته راپاڅېدلی ونه شه، نو د کومو تهجدو نیت چې تا کړی الله رب العزت به د هغو ثواب تاسو ته درکوي. نو قدرمنو اوریدونکو، راځئ چې په اخلاص سره، په صداقت سره د خپلو زړونو پالنه او ساتنه وکړو، او د اخلاص لومړنی ګام او لومړنۍ زینت چې ده هغه اصلاح د نیت ده چې په خپلو نیتونو باندې بیا کتنه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا دنیا د 4 کسانو ده. لومړی ډله هغه کسان دي پاک ورته شتمني او پوهه ورکړې او هغه په دې دواړو کې تقوا غوره کړې وي، په هغو کې صلې رحمي کړې وي، او هم په دې وپوهیږي چې الله پاک په یاده شتمنۍ کې حق لري. دا تر ټولو ښه او لوړ مقام دی. دوهمه ډله خلک زموږ او ستاسو په شان بیچارهګانو په څیر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا هغه خلک دي چې الله پاک به ورته علم او پوهه ورکړې وي، خو شتمني به یې نه وي ورکړې، او بیا به له ځان سره ووایي که شتمن وی نو هغه او دغه کار به مې کړی وی. په دې صورت کې به له هغه سره د نیت له مخې معامله وشي. د کم نیک کار نیت چې دی کړی دی، الله رب العزت به د هغه د نیت مطابق دې سره معامله کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه 2 ډلې خلک به په ثواب کې برابر وي. تاسو ته وایم له خپلو ځانونو سره فکر وکړئ، دا څومره آسانه کار دی
چې له هر ډول مصرف او لګښت پرته هماغومره ثواب ترلاسه کوو څومره چې د خدای په لاره کې د پیسو مصرف کوونکی ترلاسه کوي. دغه ثواب داسې هم ترلاسه کیدی شي چې یو څوک له ځان سره کینی او ووایي که ما دومره پیسې درلودلی نو د خدای په لاره کې به مې په هغه او دغه لار مصرف کړی وای. حواس دې راټول کړه، هیڅکله داسې فکر مه کوه که دومره پیسې ما درلودلی نو د فلانی او د فلانی په څیر به مې کورونه او موټرونه اخیستي وای. اجر نه، بلکې ته به ګنهګار شي. ایا تاسو په دین کې د دومره آساني فکر هم کله کړی؟ څوک وایي چې اسلام سخت دین دی، څوک به تر دې وروسته له اسلام نه وډار شي، څوک به د اسلام د سختیو او پابندیو نه ویره ولري. آیا په دین کې به تر دې هم آسانه کار پیدا شي؟ زما دا یوه خبره واورئ قدرمنو اوریدونکو چې په هغو کارونو کې هم په اخلاص سره نیت وکړئ چې د ترسره کولو توان نه لرئ تر څو یې ثواب درته ورسي. نیت په دریو مواردو کې ډیر مهم دی. نیت په اطاعتونو او عبادتونو کې چې تاسو واورېدل، نیت په عبادتونو کې چې تاسو واورېدل، نیت په هغه څه کې چې توان نه لرئ چې تاسو اوس په دې خپرونه کې واورېده. نو الله رب العزت دې موږ ته اخلاص راکړي. الله دې زموږ نیتونه پاک کړي تر څو زموږ د زړونو ساتنه او پالنه وشي. الله ته نږدې شو او زموږ رب زموږ نه راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسه.